د محرم میاشت شروع ده. دا ډیره بابرکت میاشت عزیزانو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې میاشتې نسبت دا د الله طرف ته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې میاشتې نسبت دا الله طرف ته فرمایلی دی. څنګه چې د صالح علیه السلام او خوانو د هغې نسبت هم الله طرف ته شوی و، همدقه شانتې دا میاشت چې کومه ده د محرم میاشت ده نو د دې نسبت دا الله طرف ته شوی دی. ټولې میاشتې الله جل جلاله پیدا کړي دي، خو بعضې میاشتې د اکرام او د تعظیم د وجې نه بابرکت وي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د رمضان المبارک د روزو نه بعد چې کومې افضل او بابرکت روزي دي نو هغه د دې میاشتې دي چې دا کومه موجوده میاشت شروع ده د محرم نن 5 تاریخ دی. نو د رمضان المبارک د میاشتې نه بعد چې کوم فضیلت والا روزي دي نو هغه په دې میاشت کې دي. او په دې کې یو ورځ راځي چې هغې ته 10 محرم ویلی کېږي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په هغه ورځ باندې شهید شوی دی. او په دغې میاشت باندې په دغې ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینې منورې ته تشریف یوړلو نو وی کتل یهودیانو په دغې ورځ باندې روژه نیوله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وفرمایلو صحابه کرام چې د دې روژې فضیلت سره او د یهودیان ولې دغه روژه نیسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې په دغې ورځ باندې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل الله د فرعون نه خلاص کړي او په دغې ورځ باندې فرعون الله هلاک کړی دی او غرق کړی دی. نو چونکې هغوی خو د شکرې په طور باندې دغه روژه نیسي، موږ به انشاءالله یوه روژه د 10 محرم او یوه روژه به د 9 ورځې نیسو. یوازې د 10 محرم روژه نیول دا مکروه دي او ورسره به چې کومه دی موږ د 9 محرم روژه هم نیسو چې را روان کړل الله موږ ژوندي پاتې کړلو. نبي علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابو ته وفرمایل